الله وبرکاته. ګرانه زده کوونکو د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. په دې جلسه کې موږ جفته تابعګانې همدارنګه طاقه تابع او د پارابولا راسي ولو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان څه ده؟ جفته او طاقه تابعګانې. ګرانه زده کوونکو جفته او طاقه تابعګانې که موږ یو تابع ولرو چې f(x) مساوي کېږي x مربع جمع څلور. که موږ داسې یو تابع ولرو، یو جوړه تابع دي، ځکه چې بدلون په واسطه یعنې x که منفي x تابع اصول کو هیڅ بدلون پکې نه راځي، یعنې f(x) ده f(x) مساوي کېږي f منفي x سره. که چیرې f(x) مساوي شو f منفي x سره، نو د دې څخه نمایندګي کوي چې دا یو جفته تابع ده. ښه ځیر شي، موږ دلته یو بیلګه لرو. زموږ f(x) مساوي د x مربع جمع څلور. اوس موږ f منفي x تطبیق کوو. f منفي x مساوي کېږي د x په ځای چې شی لیکو منفي x مربع لیکو جمع څلور. که دا بیرته موږ ساده کړو، دا کېږي چې x مربع جمع څلور. نو د دې رابطې له مخې نه موږ لیکلی شو چې f(x) مساوي کېږي f منفي x ته. دا یوازې په جفته تابعګانې کې. همدارنګه ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، که موږ دا د اعدادو په محور یا باندې وښیو په دې شکل باندې فرض وکړو که یې موږ f(x) مثبت اوسي. f(x) مثبت اوسو د دې قیمت که موږ وباسو څلور، که فرض یې ونیسو په دې قسمت کې. همدارنګه که f منفي ونیسو، منفي یعنې منفي محور ته راشو، بیا هم په کوم فاصله چې دې خوا x قرار لري، په دې خوا هم قرار لري، خو د دواړو ترمنځ فرق چې شی ده چې دلته x مثبت ده او دلته x منفي ده. نو د دې ګراف چې موږ رسمو په دې شکل باندې، تاسو ښه ځیر شئ، دواړه خوا تناسب او تناظر برابره ده. خو داسې دي f(x) مثبت دي او دې خوا یې څه ده f منفي x ده. دا زموږ جفته تابع ده. اوس راځو په طاقه تابعګانو کې. ګرانه زده کوونکو، طاقه تابع یعنې y مساوي کېږي f(x) ته، یعنې که y مساوي شي f(x) ته په طاقه تابع کې، دا د طاقه تابع په نوم یادېږي. کله چې دا بدل شي یعنې x منفي x په دې نښه کې چې د هغې ټولو حدود باید بدل شي، یعنې که f منفي x وي، دا مساوي ده منفي f(x) ته. یعنې په جفت کې موږ وویله چې f(x) مساوي کېدله f منفي x ته، خو په طاقه تابع کې f(x) نه مساوي کېږي f منفي x ته، خو f منفي x مساوي کېږي منفي f(x) ته. دا د تابعګانو طاقه شکل دی. بېلګه ته راشئ ګرانه زده کوونکو، که موږ داسې یو تابع ولرو چې f(x) مساوي کېږي f(x) مساوي کېږي x مکعب منفي 3x منفي 3x. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، دا زموږ f(x) ده. که په داسې ولیکو چې f منفي x وڅو کېږي، f منفي x مساوي کېږي د x په ځای منفي x لیکو، منفي x مکعب منفي 3 د x په ځای لیکو منفي x منفي x. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، منفي x مکعب په دې معنی چې منفي x ضرب د منفي x ضرب د منفي x. دوه ځله که دا منفي منفي سره ضرب شي مثبت کېږي، خو که مثبت بیا بیرته منفي سره ضرب شي منفي کېږي، یعنې منفي x کېږي. نو د دې په ځای هم داسې لیکو چې مساوي کېږي منفي x مکعب ته. دلته منفي که منفي سره ضرب شي مثبت کېږي، مثبت 3x شول. یو حالت. بل حالت که داسې ولرو چې همدې تابع باندې دواړه خوا موږ منفي علامه ضرب کړو، یعنې منفي f(x)
مساوي کیږي. منفي علامه که موږ ضرب کړو منفي x مکعب منفي 3x مساوي کیږي. تاسو ضرب کړئ منفي f x مساوي کیږي منفي x مکعب مثبت 3x. دلته منفي منفي سره ضرب کیږي مثبت کیږي، خو کله چې منفي مثبت سره ضرب شو منفي کیږي. نور ښځې ښېګڼه زده کوونکو دلته په لومړی شکل کې چې مونږ f منفي x ولیکله او په دوهمه شکل چې منفي f x مو ولیکله د دواړه ځواب وګورئ یو شان راووتله. دې ته وایي د تابع تاقه شکل. یعنې د دې نه مونږ داسې نتیجه اخلو چې مونږ f x f منفي x مساوي ده منفي f x سره. کله چې f منفي x مساوي شو منفي f x سره دا مونږ یو طاقه تابع ده. اوس راځو د پارابولا رسته. ګرانو زده کوونکو یعنې یو پارابول څه ډول رس لري؟ د پارابول رسته. ګرانو زده کوونکو د پارابولا رس معنا د ګراف تر ټولو لوړه یا ټیټه ټکي ته وایي، یا لوړه یا ټیټه، تر ټولو لوړ یا ټیټه. نقطې ته د پارابولا رس ویل کیږي. که x او x2 د محور سره د ګراف تقاطع نقطې اجازه راکړي چې x وي، موږ کولی شو ووایو چې x د دوه اړخیزه نقطې مسیر دی. x1 او x2 د دې او د وضعیت سره عمودي، x هم د y عمودي تابع په توګه ترلاسه کیږي. یعنې زموږ د پارابولا رس که یو تابع ولرو موږ چې f x مساوي کیږي ax مربع جمع bx جمع c. یعنې که موږ داسې یو تابع ولرو د دې تابع له مخې نه د پارابولا رس فورمول څرنګه موږ کولی شو ترلاسه کړو؟ آرکه یعنې د پارابولا خپله رس بي مساوي کیږي د فورمول د ګرانو زده کوونکو منفي b پر 2a. دا د x مقطع شو. همدارنګه څلور ac منفي b مربع پر 4a باندې دا دوهمه مقطع شوه. ښځې ښېګڼه زده کوونکو دا زموږ د پارابولا رس مقطع ده. فورمول یې داسې د دې فورمول له مخې نه موږ کولی شو څه ترلاسه کړو. د مثال په ډول که موږ یو بېلګه ولرو چې f x مساوي کیږي x مربع جمع 2x منفي 4. په دغه کې د پارابولا رس کوم یو د رس موږ پیدا کوو. موږ وویله چې آرکه مساوي کیږي منفي، زموږ آرکه څه ده؟ مساوي کیږي منفي علامه خپله د بي په ځای قیمت څو ده؟ 2 ده. لیکو 2 خپله د ای قیمت څو ده؟ 1 لیکو 1. بله مقطع ته راځو. 4 خپله د ای قیمت 1 ده، لیکو 1. د سی قیمت څو ده ګرانو زده کوونکو؟ منفي 4 ده. ضرب د منفي 4 منفي بي څو دي؟ 2 دي، یعنې 2 مربع پر 4 د ای قیمت څو دي؟ 1 دي. که دا موږ ساده کړو دا مساوي کیږي. ښځې ښېګڼه زده کوونکو 2 یو سره ضرب شي څو کیږي؟ 2. 2 په 2 باندې تقسیم شي څو شو؟ منفي 1. یو مقطع موږ ترلاسه. راځو دوهم ته. منفي سه مثبت سه منفي سره ضرب شي څه کیږي؟ منفي 4 سره ضرب شي څو کیږي؟ 14 کیږي. 2 سه بیرته مربع شي څو کیږي؟ 4 کیږي. یعنې منفي 14 او منفي 4 څو کیږي؟ 10 که بیرته موږ 4 تقسیم کړو څو کیږي؟ 15 کیږي. یعنې منفي 15. موږ راځو اوس ګراف باسو. دا د موږ ګراف وویستله. فرض کوو چې دا به مو د x محور مثبت، دا x منفي، دا y مثبت، دا هم y منفي اوسي. موږ نقاط چې شي دي x څومره دي؟ منفي 1 ده. فرض وکړو چې دلته منفي 1 ده. موږ y چې ده منفي 15 ده. 1 2 3 4 5. فرض وکړو چې دا
دا هم -15 ده. یعنې دغه نقطه مونږ ترلاسه کوو. که چیرې مونږ خپله پارابول رسم کړو د دې راس د -1 او -15 تقاطع ترمنځ راځي، یعنې په دې شکل باندې راځي. یعنې دغه څه ده د دې پارابولا تر ټولو ټیټه نقطه ده. مونږ وویله د پارابولا راس یا لوړه نقطه ښیي یا ټیټه نقطه ښیي، خو دلته یې مونږ دواړه مقطع سیدي منفي راووتله، یعنې ټیټترینه نقطه څه ده په دغه پارابولا کې د -1 او -15 د تقاطع نقطه ده. همدارنګه ګرانه زده کوونکو که د پارابولا راس د عمومي فورمول له مخې نه مونږ وټاکو چې عمومي فورمول fx مساوي شو ax مربع جمع bx جمع c. دا عمومي فورمول ده. که د عمومي فورمول له مخې نه مونږ وټاکو محور باسو، دا د y محور شوله، دا د x محور شوله، مثبت x دا منفي x، دا مثبت y دا هم د سیدي x1 اوسي، دغه نقطه سیدي x2 اوسي. پارابولا که مونږ رسموو نو ټیټه نقطه که غواړو مونږ پیدا کړو د پارابولا فورمول له مخې نه مونږ کولی شو څه پیدا کړو. دلته هره نقطه څه راووتله، ټیټترینه نقطه د پارابولا همدغه نقطه وي. دا د عمومي فورمول له مخې نه ده. ګرانه زده کوونکو دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه. تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو مهربان او بخښونکي الله ته سپارم. ښه وخت د خدای په امان.